قرتونه دا تندې دی ولې راچولې اے سړیا تندې مې پدې راچولې دي کنه چې ګاډي تا سره شته پیسې تا سره شته بینک بیلنس تا شته او بیا هم ستا د ورورې پسې رشته نه راځي قرتولین تا سره دومره غم نشته چې څونه غم ما سره دی زما رویره ده زړه مې وچاودو خو زه څوک مال خاله هر څه شته خو یو قسم رشتې له نه راځي او بل دا خبره ده چې هغه داسې یو انټیک دی چې دا خلک یې وروره نه خوښوي خفه کېږه رانه مخ ها اے سړیا نا امیدي مه کوه څوک ناڅوک په خدای راولي او د دې دا رشته به وشي ته دا خبرې پرېږدوه دا راته ووایه چې نینا څه شوه نینا یا نینا سترګې توروما راشه دا یې درلم تره ماشاءالله ماشاءالله څه دې کوله دا سترګې مې تورولې ته دې خو راشه دا اوس څه شرم دی سترګې داسې تورې کړې ته به یې چې چشمونه ډانډې لګولي یا بدرنګ یا بدرنګ ته چې لاسونه بدرنګ میکاپونه کوې که نه د دې وجې خو ستا له ټولې رشتې دي که نه نو کوم دی ما پسې خو رشتې رانلې لورې رابشي که نه ته ولې خورې ښه دا له چې الله کوم حسن درکړی دی که نه نو انشاءالله یو ورځ به دا مینار پاکستان چې پریشون را پاسه پروت دی که نه نو انشاءالله دې کې به یو کس داسې راشي چې ټال به واچوي دا ګانه وي ما پې زنګوله علیا او ما پې زنګوه پټل مې مزنګاوه که نه منګه نو دې ټال خو د له دوه ګوتې مخ ته وګوره دا اوس سري ته وګوره تا نې دوه شپېلې ته جوړ شو لوري ته لږ ارام کوه چې روټۍ وخوري خوب پې کوه چې لږه غټه شي ته ورزش یې کوې نو بس یو ورځ به لکه هغه پاوا بلا شي سپم پاتې نه شي نینا الله پاک ته خو رحم ښځه اجرې نینا راشه بس پرېږده ته څه نینا پورې ښتې راځه چې ځو هغه دواله ورشو کسان به زموږ به انتظار وي تاسو بیا خلکو سره تعلق نه ساتئ یوه څومره خشته ښکاري ته وګوره لکه کوټې ناوه چې کږې شي او تا ځان ته کتلې دي ویجاړې کښتې چې زما ورورې پر ګل تو دې ته کېنه خیر دی دا زما امیده خزا امید را ګل جانې دی خو ګوره وای ګورې ورشه ته ډوډۍ وخوره او وده شه ښه او زانګه رازانګه مه ښه به ټالونو ښه بولې ځه او که نه ځان ډېر خیال ساته ښه دا اوس سري زه ته لسم شرم دی خو څوک یم او یو ته زما ورورې پر ټوکې کوه مه بدرنګې هر څه چې زما وینه را وایي چې څنګه یې مې هغې حسابېجۍ هومستار ویره ده که نه خدشه به ځه دا اوس شرم باکو ګل ته وګوره دا اوس یاره خو دا ګل اوس په کومې تللي نه دې خوا ښکاري او نه دې خوا ښکاري وایي په شړشمو کې درته ناست یم ته راځي او که نه سهار شو غرمه شوه ماښام شو ته راځي او که نه او دا یو شعر دی پکې ماماجي ته ډالۍ له چا نه قسته وایي که مې سر قلم شي واده غواړم ماماجي وایي که مې سر قلم شي واده غواړم او خیر دی که خوراک زما ټیپر شي واده غواړم یو په ګرځېدو مې راپسې یو خپې ستړې شوې ما شاعري کوله په شړشمو کې که ما نه را بیختې د شاعرۍ وځه ولې څه چل دی په خپله باندې ګرځي موږ نه دا د شړشمو منځ کې ناست یو ته نه راځي زما خبره واوره وایم زه پودر خان کره رشته نه کوم بلکې واده نه کوم نو زما خو کار روزګار نشته او خلک وایي چې کله دې کار روزګار وي نو واده به نه کوي ګرانه ګرانې ده یا خوریا وایم د ښځې په قسمت کې پیسې دي د ښځې په قسمت کې پیسې دي نو د ماجي بیا خو راله دوه وکړه که زما باندې ګرانه ګرانې ده د یوې ښځې دولت نه دی دا به خرچه کوو او د بلې هغه به سمالو یم دې نامتو ځوانې یم چې موږ له یوه راکړي که نه نو هم پې شکر وباسه بیا به ورسره ګورو سریا ویم یو خبره ته کومه دا مې ښه اشنا دا ګوخرجان نه دی چې دا جینۍ ورسره څوک ده یعنې ډېره ښکلې ده د نږدې نه بیا وګورو که نه نو که دې خوښه شوه نو پردل خان پرېږده هم دې ښه دی دې خوا راځه دې خوا راځه که اے سړیا ما تا ته یو خبره کوله وایه ریډیو پاکستان څه خبره دې کوله وایم زه د خپل مخ د چا نه پټ ساتم ښه د خپل مخه یو کار وکړه زمانه پټ ساته او د ټولې دنیا ته ښکاره ساته وایي دا چې استرالیا ده څه نو خو لرې ماته شه نو کله یو خبره کې کله بله خبره کې نو خو چې ما راته کوم خبره وکړه به دا مې راته ټیک وکړه په قدر په کېږي پتري جهاز دې راته ردان تاسو یم خبرې مه کوه که نه اوس پې واوري که نه خو داسې کار دی چې کوم ځای کې ورته پټ شو بس دقه خو زه بخیران ما ډېره ښایسته جینۍ ده ماماجي الله په زما زه په نصیب کې لیکلي ویم سم خوند به وکړي په ایمان یم چې وی وینو که ته دې خوښه راځه وایم تپوس مې نه وکړو ما ستا د ترور زامن یادول چې زه د هغې نه مخ پټ ساتم او که نه خپل خپلوان مې ورته یادولو هسې ښځې خفه کېږه مه که نه نرې سوره شته او نرې سیره شته بس راځه نو مازغه راله خرابوم ځه چې شابه او تا هم د ځان نه سم بدري منیر جوړ کړی دی دومره د زلفې پرېښي دي
د 2 روپو هم په کلار کې را ټول سواتیان ماته وي سم به درمونېرې نو تا ته پته ده زما مور ته سوات ته او پلار چې مې کوم دی هغه 400 دیرې وي د ښارونو د بچو په شان دا زیړ وختي دي ویلي دي راځه چې ځو اے ماما جی الله دې ځواني نصیب کړي کنه امین امین ماشاءالله ډېره ښایسته ده موږ له بیا راځو کنه ای بچې دا خبرې پیدا ویم دا خو مالي ده یو ولا شان سپږه او بدرنګه دا خو ډېره ښکلې ده هغه مخکې بدرنګه وه ماما جی بیا بل کار وکړه وایي نن سبا زونه ظالم کریم راوتي دي کنه چې غواړي سړی سم ښایسته کوي خو پوندو ته یې ګوره نو بچې داسې کار دی که نه خفه کېږم و پوندو ته خو به ته ګوري تا لی کومه خو سړی ګوري مالدار دی سبا به رښتې پسې که خیر ورځمه بس چې ستا ملګری نو ماما جي ډېر غټ کار به وشي وایي د ښځې په نصیب کې دولت دی که نه نو خو منم دی خو یو خو به ته کوم چې خوښه خو دې ده که نه خوښه یې ده بس ټیک ده ما له خوښ کړي ته غم مه کوه زلمې چا بدرنګ کړی دی ته یې ښکلي ها وایي هلک چې توسي لونګین شي او جینۍ چې توسه چې بنګړي دې خرڅوي نه هسه ګډې وډې مه وایې راځه په مزه چې پلې نه شي دا د نیګانو دا زړې جرابې ته اوس ماته دا خبرې کې راځه شابه ماما جي منم دي ماما جي دي او ستا په شان دی چې یو خبره لګي که نه هغه مې پوره کوي را پاتې شه منم دي دونه دون لاستې علامات کوم یو خبره ته کومه ګوهرجان څخه وایي دا جینۍ ولیده که نه ډېره ښکلې ده بېبها ښکلې ده نظر یې نه کړي نو تا لی کوم خوري ځان لی خو نه کوم تا لی کومه خوښه یې ده زما خو خوښه ده ماما جي که بس پته دې لګي نو لږ مې ډېر کشمکش دی نو هسې نه تا ته وایي چې دا هلک څه کار کوي هغې زه خوښه نه شم ته دا غم مه کوه خو چې دا رشته وشي که نه نو لس وانه ګوتې هم په غوړو کې شي نه زه خو ټوخېږم ما له خو غوړېدی دی ښه نو څنګه دې پې کوم څنګه دې پې کوم خو چې دا غاښونه درنه وباسم که نه پوزه دې نه داسې کار دی هغه غوړي نه یادومه پیسې یادوم پیسې مالدار دی زه ټوخېږم ما سینه خرابه ده ما له غوړېدی دی ښه که نه ما خپل کې دغه غوړي راځي وایم راځه چې ورسو اورې خو دې خوښې چې دا رشته وغواړم دله راپاسه زه چې ورځو خدای پاکه چې دوی چېرته تللي دي یو خو کور دوی نه کیني زه دوی خدای راولي نو دا راته ووایه قرتولینه ته چېرته تللې وې او دا رې چېرته بوتلې وه به چغې مو خدا مې زیارت له بوتلې وه زیارت یې بوتلې او وه کنه نو هغه څه وي هغه زیارت کې هغه منجور ناستو هغه ورته د 50 لوټرو ویستو بیا ورته 100 لوټرو ویستو دی ورته هغه ټیک کړلو هغه وی دا خو سمه ده نه ولې دا لنډره چې سره خلاصه شي چې منجور ته 50 روټې ورته خو د 100 روټ دغه خو دا ټیک ته خو خدای دې هم چې په مغت ولا زور کوم د پیریانو د کور روان شي نو دا د پیریانو کټ ورته دا ښکاري چې زی راځي او په دې غریبي باندې کینی نو چې پیسې پیژنې خو سمه شوه کنه ماما جي انا ستا ډېره سره شته څه پکې انسان ته پکې ګورم چې ښایسته ښکارم او که بدرنګه باقي به دې په دې خلاص کې دې کو دا رشته دې پاتې شوه که نه بیا دې واده نه کوم بس ومه نه ماما جي خبره راکړه نو زه درته وایم ماما زه پکې ځان ته ګورم چې دې خوښېږم او که نه یا بچې دومره ښکلې که نه چې تیاره شیشې ښایسته یم راوځه کنه بیا به اجازه ته درځو خو څوک یې خان تحصیل یم یو خو د دوی خوار پړک نه دي خو چېرته وږي شوي دي چور ټېره به راغلي انا خو یو کار کوو راشه کنه دا څه کار دی دا خو هسې غریبانان دي که نه زه یم چې دا پې پایه کړم هغه نو خورې خو ډېر ښه دی شکل صورت خو ټیک دی کوي به ولې مزدوري بیا او ولې ستا په دې ویرې کې څه چل دی دا خو دومره ښکلې ده دومره ښکلې ده که نه چې انسانان څه کې ځناور یې مو ګوري که نه په سوړې دننه شي تښتي خود به دا خبر کړې تاسو په ډډه شئ زه یې راغواړم پټ شئ تاسو پټ شئ راځه نه نادي خوا راځه خان تحصیل په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی حالات ښه دي خیر دی څنګه راپېښه مو کړه یاره یم داسې کار دی که نه خبره خو د کوی نه لار ده که نه خو همزه دنده به خبرې وکړو خیر بیا ما خو لږ لږ کوی کې که نه ما له ښځه کوي تاله یاره دا منې خان تحصیله ما تا باندې بار بار دا زړه خوړه چې یاره زه ده ته ووایم او هسې نه خفه نه شي نه خو جایزي نه کړي نو خو دغه مې وې که نه وره تاسو غریبانان او موږ مالدارې شکر د الله پاک موږ له هر څه راکړي ما ته پته ده نو همدغه رشته کوم سیمه یې خوښه ده
تاسو دن راځي خدای به نه خرابوي ستادي مبارک شي بیا ستادي مبارک شي خدای پاتې کېږي په خوشحالۍ کې خلک کله داسې غلطیان کېږي دا بس کیږي زه ته زه دا پاتې احساس کوي او یا الله د دې بلا نه مې خلاص کړي درغه یا الله خیر کېنه انا ليك خير استخر ما ډېر ښایسته ښکاري بیا بس خیال کېنه خدمانه ښکلې خبره نشته ښه اوس راته صفا خبرو کې خاوند داسې کار دی که نه چې زه یې خوري کومه ښځه او ټیک شو او موږ تاسو ته جینۍ شته که نه د خیره او زما رویره شته که نه او هغه یادوم زما چې څوک یم ډېر خوش قسمته خلک یې او ډېر لکي خلک واغی چې زما رویره هغوی کره واده شي یاره زنده‌باد نو دا رشته موږ خیلی منظوره ګڼو وای مې دا دانه بختوره وه که نه چې دا څنګه په لومبي ځل وشوه که نه چې څنګه دا وشوه نو ما ته نوکري په واپډه کې میلاو شوه او چې په دویم ځل بیا چې مې ورله څنګه سرکلي کوو که نه نو بیا مامانه وکړ شو یاره نو بس د دولت چې څه بارانونه نه په موږ باندې را روان شو نو زه یم کو دا تاسو له ما دلته نه کېدی شي چې دا اوچ مخونه هم نه دي دا به داسې لکه رګولو اوپړه کېږي یو خبره کومه خبرې مو موږ به هی بختوره شوه که نه نو په ایمان چې به دا غوړې ژړې به زموږ پیسري او دا دوا کوه چې بختوره شي نو بس اوس دغه ستاسو را قسمت خبره کې نو زه خو د لرو پیروزه غمې در کوم الله به خیر واچي ښه داسې کار دی چې مې د باندې سکرې وه خو ما یې نه داسې راباندې په لومبي ځل لالی که نه نو زه بل وخت چې راچکر شو نو ورسره مټیانم او شیدلې انډې او ښکلې چای به راباندې یاره بس موږ سم نه کوو خو دا دی چې رشته که خیر واده موږ کړی وو واده یاره بس یو 2 ورځې پس نه دی دې له وخت نه ورکړه صبر وکړه قضا خبره نه تپوس یې ونه کوو او نه تپوس یې ونه کوو یار مې دی هغو زمان وارث کوم دي که نه توبه خو یا ګډوډ شومه خورهیي دې صرف بار ته ځي راځي ما ته پته په دې محمد وکړه کوي چې لکه بهر ته ځي لکه چې سعودي عرب ته دوبۍ ته ځي پېژنې مې خو روزانه یا پردي شړشم غلاله راځي یا د شوتله زه تاسو پېژنم نه دا خبرې ما ته مه کوې دا به بل چاته کړې وه ښه داسې کار دی بس وخت ولې ځکه نه ورکړو که نه چې شیطان ډېر کم مسل دی او ډېر کمینه دی په دې ښو رشتو کې ځان نادل نه کوي او زه دا نه غواړم نه بس کوی خوښې که نه چې سبا جنګ راولو او سبا جینۍ اوسو بس ټیک ده اړو وخت ولې ورکوو نه زه ورځې ښه ښه پس راځه او دا هم درته نه یم ګورې جامې مامې هېڅ هم مه کوئ ځکه چې دومره مال خالي دی چې زه تاسو له درکړم بیا چې وله چې څه پې کوئ وله یاره خفه کېږه موږ سره څه نشته بس یو دی دی او یو زیمه مړه مال او خال ما سره دی بس ما له داسې یو ساده هلک پکار وه ماشاءالله خو ده ته ووایه چې د سترګو نه ډېر ګوټونه مو باسه داسې ښکاري که نه لکه رلیندې پټک نه دی چې راکاږي خفه چې ټوکمارې نمازی شیشه سره شته بچې ما ته وایي ته ښایستې یم باقي مې بېزتي کېږي خپې وباسه سبا که ښې جنګ دی ښه زه ورشه زه دې خوا راشه ستا د مخ خورېرې نه شي هسې قار دې راوسته ته دلته سره راکړې خو د ښځو بد دقې چې خاوند به خبره کړي دوی به د غوږ داسې تکیه کړي چې دې څه وي نو تا هغه ته کتلې هغه تا ته کتله خو ساده ماشوم دی هغه به ویې جوړې دا ده شکر دی چې دی پسې رشته راغلې چې دی وګورئ دا بوج سپک شي ښځه ورشه شابه یو کپ چای راپاکه په سر مې ډېر درد یا الله ستا لاک شکر چې داسې ښه رشته راپسې راغله ورشه ګورې شامل یو کپ چای پاکه او نه کوم ځای کې را ورشه او ویښتو کې خو ولې لږ ګوتې موتې ووایه که نه خو تاسې ښکارې لکه پلاله یو بس دغه پلاله ملاله پرېږده یو چې بس اخوا دی خوا یو کپ چای په حقه د چایو مشینه ښځه ورشه شابه ورشه ځه یا الله ستا لاک شکر كبتشكي ويقولون انا ازكي والعنزوني تقول اغني كبتشكي ويقولون انا ازكي دعوات زمان يا كستاني دغه زمانه زیات پټنګرېنی یا بچې خفه کېږه مو ویم داسې رشته نه دا په قسمتونو میلالیږي ویم خوشحاله ولې خبرې یو خوا مې خورهیي دي او بل خوا پیسه نو بچې بس سبا که خیزان تیاروه چې دا جنګ دله راوړم څومره ښایسته سخره مې دی چا دا قسته بس راځه بس ابلغي واخي نمازي تحت خبدنا
چې په ما کې د صبر سینجي ختمه شوه او پټرول ګران دي زه نور سبا نشم کولی چې خپلې نه وینم لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه صبر دنه نه کېږي سپي صبر کړی ماماجي اډوکې یې رسېدلي وو بس خوله ونیسه تماشې مالګې خط پکې نه وینم صح خلیج نه زه یې صفا کې غلو غاړې رنګ کې وجار دي كذا تاخذ مش بصير تمام تعال دوكي خمدة ما له تبجي وتوقع الكريم ودور ده الكريم ودور ده ورتوقع ما خلاص ينزل لا بس في خويا تبي بس لا بس هو ولا ما تدري تبيني نقول وي بس داسني السلام عليكم يا تاخذ سمك يصطادوا الكلى ولا يسجل الكلى دا دې سمې چې پاترا کوي نو دا پیره ور داس څه چیرې و چې دا تاسو تړلې را دی خو درګه مارو ویری لا یو خبره ته کومه تا موږ سره کړې دوکا دوخریا دوکا دې کړیا دی خو ته ګور نسبرو دماغ هم کار نه کوي چې ډیر نسبت په سړي راشي کنه دماغ کار پرې دی دا څه کاری ما ته ویره ما ته ولی څه ته زما ډیسپلین ګورې مې څه کومه دې جوس ګورې یا مې جینه خو یو ولا او تا موږ را ډیر چې موخه ایدا د ګوکی په شان مخ ته اذان نیولې او هې تام کښه په قلار کې نه ما دا دې نه سبا خو دا دما ماما دې دما نه دیږي په قلار کې نه دې سپلو ته نه اله دوست ته خدای نه راځه دا خو دې دې ته نو یو خو دې اپ ډېرې کې راځه دا پیرې نه مشه کې نه ولې په قلار کې نه تاسو ما ته زمار ویرا تو تاسو زمار ویرا تاسو زمار ویرا درکا مې ته دا خو دې دا سوق دا وای تاسو خدای د سره خلاص کدا خو زما خزره